نیکو اعمالو د برکاتو بیان درته شروع کړی. مقصد مې دا و چې دا خلک اورېدونکي او تاسو مونږ ټول ځان به پکې اول یادوم د نیکو اعمالو طرف ته رجوع کو، هغه عمل وکړو چې په الله خوشحالېږي. دا ما چې کوم آیت ولوست، الله په قرآن شریف کې فرمایي چې کوم انسان نیکي وکړه، یوه نیکي ومن جاء بالحسنة، یو نیکی او انسان وکړه پوټینه نیکي، نو الله فرمایي فله خیر منها، د چې دا نیکي کوله د په دې زړه کې دا نیکي ولې کوله چې الله خوشحاله شي. دا نیکي د ولې کوله چې ما ته په آخرت کې ثواب ملو شي. ولې رب العالمین په قرآن شریف کې بل ځای فرمایي من جاء بالحسنة، بلکې عمده آیت دی، من جاء بل ځای دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، لس چنده خدای پاک د هغې بدل ورکوي، لس چنده. رب العالمین فرمایي دا نیکي د ولې کوله، دې دپاره یې کوله چې ماله الله په هغې بدل راکړي، ښه بدل. او دا نیکي ولې کوله، دا اورېدلي و د ملا صاحب نه چې الله پاک په نیکۍ خوشحالېږي او په دنیا کې الله بنده خوشحالی، الله بدل خلاصوي. الله غیرتي ذات دی، تا الله خوشحالی الله به تا خوشحالی. حضور پاک فرمایي انا اغیر منکم، وی ستاسو نه غیرتي زیمه، والله اغیر مني، وی الله زما نه غیرتي دی. او پښتون وی غیرتي د چا بدل په ځان نه پرېږدي، دا قانون دی. نیکی کوله د مقصد سو، مقصد دا چې الله خوشحاله شي، مقصد دا آخرت کې الله اجر راکړي، مقصد یې دا چې زه الله خوشحاله کم چې ما الله خوشحاله کړي. نو الله فرمایي په قرآن شریف کې فله خیر منها، نو د ده چې کوم سوچ دی د دې نیکۍ نه، زه به د هغې نه بهتر وله ورکوم، د دله سوچ نه به م وله ښه ورکوم. دا څومره لویه خبره ده. فله خیر منها، د دې نیکۍ نه ښه شی به ورکوم، بهتر شی به ورکوم. زه خوشحاله یم، زه به دې په دنیا کې خوشحالوم. د دې نیکۍ په بدل کې بدله زه ډېرې بدلې ورکوم، لږې نه ډېرې به بدلې ورکوم، او دې به زه په دنیا و آخر کې خوشحاله ساتم. او یو عجیبه لفظ الله استعمالی، وهم دا انسان چې دا نیکي وکړه دې خلکو من فزع یومئذ آمنون، د قیامت پر ورځ چې هغه خطرناک هیبتي، قیامت ورځ دومره سخته ورځ ده چې خلک به یوم یفر المرء من اخیه، و د خپل رور نه پلار نه ښځې نه به تښتي خلک، هېڅوک به نه پکارېږي. یو هیبت به په خلکو، یو یره به په خلکو. قیامت به رانږدې شوي او قیامت به غرغنډې کوي، دا دنیا به مخامخ ویني. وایي په دقه ورځ باندې، په دې خطرناکه ورځ به دې د یرې نه محفوظ وي، محفوظ اړه به یې کلک کم. یرې نه هغه څوک محفوظ وي چې د هغه زړه مضبوط وي، د هغه ټینشن نه وي، د هغه زړه بېغمه وي، زه به یې بېغمه کړم. دا څومره لویه خبره ده، وړه نیکي. دا ولې؟ دا ته الله خوشحاله، چې الله خوشحاله الله به دې خامخا خوشحاله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سحر وختي راغی جومات کې، مونځ یې وکړو، د مانځه نه پس دقسې خلکو ته مخ مبارک راواړو، بلکل مانځه پسې متصل. او تپوس یې وکړه، وی د چا نن روژه ده، نفلي روژه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسید، د حضور پاک تپوسو، وی د ما نن روژه ده. وی چا نن تپوس کړی د مریض، عیادت او بیمار پرسی د مریض چا کړی ده؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو لږ جذباتي و، هغه وی الله رسوله خو دغه د کوره راووتو، تا پسې مونځ وکړو. نو موږ ته خو لا موقع نه ده میلاو شوې د بیمار د تپوس. د بیمار تپوس خو خلک هله کوي چې د مونځ نه اوزګار شي بیا لاړ شي. موږ خو دقه د کوره راووتو او نیغ جومات ته رالو. حضرت ابوبکر صدیق پاسید، وی د الله رسوله ما بیمار پرسې کړی د په لاره را روانو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیمارو،
وخت د مانځله و نو هغه کره ورننوتم چې شپه به پې څنګه تېره شوې شپه به ښه تېره شوې که سخته به تېره شوې نو ما هغه کره ورننوتم د هغه تپوس مې وکړه ما د مریض بیمه پرسي کړې بیا حضور پاک او فرمایل وی چا به نن صدقه کړي حضرت عمر رضی الله عنه بیا پاسید وی د الله رسوله مونږ خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مونږ هم دقه د کوره راووتو نغرالو او جومات ته مانځله رسول الله مبارک چې دا فرمایه حضرت ابوبکر پاسید وی د الله رسوله ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږې نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر اله بچې ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري له دې غریب له ورکړه هغه لاړ او هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دا ما کړي دي رسول الله مبارک او فرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت تعالی به خدای پاک جنت درکړي او جنت څومره لوی نعمت دی په څومره معمولی څیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس موږ د بیمار تپوس نه کوو مونږ کې یو غم دی مونږ وایو ده زما تپوس کړی دی دی کوم ده نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کړ ده نه دی کړی وکړه لاړ شه تپوس ته پوښتنه یې وکړه چې د کړی دی خو تا د هغه بدل دا هم ټیک ده دا هم نیکي ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړي دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړو وایي د الله رسوله ما سره یو سړی صله رحمي نه کوي او زیم ورسره نه کوم وایي نه داسې مه کوه چې هغه نه کوي ته ورسره وکړه چې هغه صله رحمي کوي او ته کې دا خو تا د هغه بدل خلاص کو ټیک ته دې کې هم ثواب شته خو چې هغه در سره صله رحمي نه کوي او ته یې ورسره وکړې دا زبردسته رشته ده نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه وه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي نه بعضې وخت کې یو انسان ته یو ضروري کار پېښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هېر شوي به یې مونږ نه ډېر هېر شي اکثر راته څوک وایي پلان کې وفات شوی دی رانه هېر شي روستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه هېره راځي یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشه ته وکړه چې الله خوشحاله په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دې زما مړي له راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دې ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړم ټوله قصه زمونږ نن د عدل بدل روانه ما سره که ته کې زه نیکي کوم که ته نه کې زه نیکي نه کوم آها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دې نه دی راغلی زه ورځم زما له قبر کې کار نه دی کړی زه ورله کوم دې زما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده زما پوښتنه زما د پلار نه ده کړی او زه د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالي که نه دغه سړی په راځي ستا د خپو کې به پروت ملامت به درته ناست دی خو یاره ما خو یې تپوس نه وکړی دا یې زما تپوس ته راغی ملامت به راته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي د یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلې او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی پکې بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پرختنې لځي دی د جنت په باغ کې روان دی نو زمونږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی به نیغ د جنت باغ لځي اسانه معنا ده او بیا نفلي روجه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا په جمع کې نفلي روجه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روجې په دې جمع کې نیسئ
دا نیکي د غټه نیکي ده الله پې خوشحالېږي حضور پاک به د ګل پرز او د زیارت پر روجه نیوله وی په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روجهدار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله د جمعې روجه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیوله او کله به د میاشتې لومبۍ 3 نیوې او د میاشتې اخر 3 به یې نیولې بهر کې که نیولی شی نو خیر روجې دا دي چې اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د دې کلنډرو نه خخ په اسانه پته لګېږي د موبایل نه په اسانه پته لګېږي او د هرې اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیسي دا مخکې فرض وي فرضیت یې ختم شوی دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجې نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بله راله پکې صدقه او خیرات اوهو صدقه او خیرات خو دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله او په دروازه یې باد وکړه اواز وکړه وایي ډېره زیاته یخني مې کېږي او د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه ونه یو څادر و ورسره هغه سورې و یو 3 ځایه پکې نري سورې او یاره هغه څادر یې راواغېست او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر واله په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له وګنډه هغې وې بېغمه او صوبک پټې سورې پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېستې وې ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دی خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند یې خوب ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلک په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلک څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو زیم او یو تی وایي زمونږ هم ګرمي کېږي وایي دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړه او د هغې غټ څادر د پاسه یې په مونږ د پاسه خور کړ په مونږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه وایي دا څادر 3 ځایه سورې و دا چې که بېلا به یې د پاسه خور کړ نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري هم څه شی کېښود بند یې کړ په بل سوري هم څه شی کېښود بند یې کړ په بل هم کېښود بند یې کړ وی خلک په تو کې تړقېږي او په موږ د پاسه یخ څادر دی ښایسته مزېدار او یخ سوری دی ښځې ورته وی باس خبره دی خوب دی ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړ او څادر 3 ځایه سورې و تا چې د قیامت پر ورځ د موږ د پاسه څادر ولید د هغه څادر و د هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې دی بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې الله دله کومه فایده درکوي او وی څادر سوري و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان له خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پې څه شی کېښود او سوري بند کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي کل رجل تحت ظل صدقته يوم القيامة كل رجل تحت ظل صدقته يوم القيامة چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وي موږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده د فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه دی مالدار دا نه چې غریب دی خو یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکړه دام صدقه ده
مونږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه وډنګوه او که په ښه نیت وي نو دا هم صدقه ده خو دا مونږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږې ما په دروازه باندې م غټ پنځو کوتک والا ودرولي او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د لاس والو هغه روجې چې تی نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ته د لاس والو روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه شوه صدقه خو دا ده چې دا کوم مسکین فقیر دی له ټول نه مخکې ورکړي او صدقه کې ښه شی ورکوه چې الله پې خوشحاله شي حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ چې کله آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامله نیکي دا ده چې کوم شی د خوښې د خدای په لار کې خرچ کې نو د جومات ته مخامخ یو باغ و هغې ته به بیرحا وي ډېر اعلی باغ و د کجورو او پکې خشته ښکلې یخې اوبه وې حضور پاک به هغه باغ ته ته و د هغې هغه اوبه به یې څکلې بس فوراً راغی رسول الله مبارک ته وی الله آیت نازل که چې بهتره نیکي هغه ده چې کوم شی د خوښي بل لی ورکې وی بیرحا باغ د الله رسوله ما د خدای په نوم وقف که خیراتي دی او تا ته مې اختیار درکړه چې ضع حیث شئته چې کوم دی د خوښي هلته یې ورکه یاره حضور پاک پې دومره خوشحاله شو وی بخ بخ لکه موږ پښتو کې وایو واه 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 دومره خوشحاله شو ذالک مال رابح او یو روایت کې ذالک مال رایح دا جاری صدقه ده دا فایده او ګټندویه پښتو کې مو وایو ګټندویه صدقه ده او داسې وکړه قد سمعت ما قلتا چې څه وایي ما واورېدل خو داسې وکړه چې دا د خپلو رشته دارانو کې کوم غریبانان یې هغې لی ورکړه په رشته کې چې کوم غریبانان نو په رشته کې چې کوم تربوران او غریبانان نو په هغې باندې هغه باغ تقسیم کړه صدقه کې ډېر لوی اجر ډېر لوی ثواب دی کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه قیامت په ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې به سرسایه لکه مونږ وایو په پښتو کې باباجي زمونږ به وی دا سرسایه ورته ولې وایي سایه سوري ته وایي دا ستا د سر سوری دی سوری د قیامت په ورځ به ستا دا سرسایه د سر سوری وي او د نور نه به پې بچې د نور د تو نه به پې بچې مونږ بیا په صدقو کې څه کوو مالدار له روجې پخې کو پلار مې مړ دی مالدارانو ته وایي غریب ته نه وایي غریب ته ملته کوتک والی ودرولي دا مه پرېږده د لاسو والو روجې ورته ږدو دا صدقه ده دا خیرات دی ښه صدقه جاري صدقه ده جومات کې ولګوه بهترینه صدقه قسم دی که ردې نه بلی نن سبا جومات کې پیسې موږ جوماتونه په چندو جوړو ولې څوک نه ورکړي پلار دې مړ دی رور دې مړ دی 10 کاله مخکې مړ دی 15 کاله مخکې او جایداد یې درته پاتې دی ورکه صدقه جومات کې خو بس کېږي جومات له ځمکه واله په خدای که ردې نه بهترینه صدقه بله چې قسم مې راته وخوړ مونځ پکې کېږي تلاوت پکې کېږي ماشومان سبق پکې وایي ذکر پکې کېږي الله له دې ورکه او جومات ته جوړ کړه جومات چت ته پې واچو او هغې له دې پیسې ورکړې نو د دې نه ښه صدقه بله کم ده پلار ته که ثواب رسې او بخې رور دې مړ دی ښځه دې مړه ده خاوند مړ دی د ښځې او صدقه کې د دې نه بهترینه صدقه بله نشته دا روجې موجې او دیګونه میګونه ډنګول منګول دا ما د دې انکار نه دی کړی دا مې یو صدقه د خیرات دی خو چې نیت د ریا دې نه او په صحیح طریقه یې وکړې خو چې ویې خوړې صدقه دې لاړه ختمه شوه چې خېټې ته ورسېده خبره ختمه شوه او دا د جومات صدقه لکه دا ځمکه چې چا کمو مشرانو بخلې د پښتنو نو هغې به قبر کې پراتي پته یې نشته څونه پورې به هغوی ته ثواب میلاوي صاحب د خدای پاک وبخي دا لږ ځای نه دا دې خوا دی دا د دې برجۍ نه لږ دې خوا دا د هغه زه لاړم شریف ماما دې خدای پاک وبخي دواړه وفات شوي دي هغه ته مې ته راځه پسې ځکه لږ ځای دی جومات ته راځه چې لاړو مې هغې ته ورپسې مونږ وایي حاجي صاحب ستا دلته کې د کور و مونږ ویې لږ غوندې ځای م پکار دی جومات دپاره هغې ویې زه سبا درشم سبا راغې صاحبه او کونټۍ ورسره وایي څونه ځای پکار دی دا د یو ډنډه غوندې وه څونه ځای پکار دی مونږ وایي دا ځای پکار دی چې مونږ دا دیوال ورباندې نیغ کړو جومات کوټه لږه اوږده کړو نه نه وایي دا خو ډېر معمولي شی دی دا نه ورکوم خدای له به دونه پوټی شی ورکړو دې ته ایمان اوس دا اوس د زړه خبره ده
الله له خدای له دا پوټی شي الله له غواړئ ځان له خو نه غواړئ او دومره پوټی شي د خدای له ورکم راشه دا کونټۍ زما واله چې څومره م پکار دي دلته راکاږي